دا اوس کې هغه میلاد باندې ډېر خلکو له ما خوا بده کړې ده، خاص کر بریلویانو. ما ویل یار زه ځان د محمد رسول الله له اهله بولم چې زه ځان ته سید وایم او ته دونه مهربانه یې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي علامه سیوطي صاحب یو حدیث نقل کړی دی، وایي ما ته الله وفرمایل چې ته ستا امت ته زما د یو فرشتې قصه وکړه. په اسمانو کې یوه فرشته ده، د الله رسول فرمایي دومره عظیمه فرشته ده چې د سره څخه یې ونسې تر دې وږې پورې. زما او ستا خو تقریبا پټ قدر دی، د وږې څخه د سر تر پایه پورې یو پټ قدر راځي، بالا به نو نه راځي. د الله رسول فرمایي یوه فرشته ده په اسمانو کې د هغې د وږې څخه تر سره پورې، یعنې د سره چې ونسې تر وږې پورې د ملائکې رفتار 700 کاله لار ده. 700 کاله لار اندازه ولګوه. 700 کاله لار زما او ستا او جاز او راکټ نه، د الله رسول فرمایي د فرشتې رفتار، د فرشتې رفتار د اومه اسمانه سره مځکې لره په 2 سیکنډه کې را رسېږي، بالا ټیم نه لګېږي. نو چې 700 کاله یوه فرشته دا رفتار کوي نو به خود دا فرشته څونه یي. د الله رسول فرمایي بیا هم دا ملائکه نه ده په خبره چې الله چیرې دی، بیا هم نه ده په خبره، بس دا هغه وایي سبحان الله الله اکبر لا اله الا. د دون عظیم رب موږ بندګان. اوس که یو سړی را ولاړ سي یو پیر ته، یو ملا ته، یو ملنګ ته، یو قبر ته سجده لګوي، دا ډېر لوی خیانت نه دی؟ دا لوی خیانت نه دی چې یو سړی د خپل کور والا هر خبره چې د هغه ورپره کړې ده، ارمان او امید یې ورپره کړی دی، او د هغه باوجود دا ښځه د بل چا سره میلاوي، دا ښځه په 3 طلاقه نه ارځي، سړی طلاق کوي. دا زوی دی چې تا هر څه ورکړي دي، د هغه باوجود دی د بل چا وفادار، ستا د دشمن وفادار دی. دا زوی په دا نه ارځي چې عاقې کې سړی ارځي. نو چې د دومره عظیم رب سره موږ مخ راواړو، بیا پیر و ملنګ و قبر ته سجده لګوو، نو څه هغه په چی ارځي؟ دا لوی خیانت نه دی؟ الله دومره عظیم ذات دی. بس خو زموږ د ملایانو دیوبندیانو الله رب العزت په خپل اختیار کې اخیستی دی، بریلویانو په خپل اختیار اخیستی دی، او سلفیانو په خپل اختیار کې. بس کملایانو ویلې یا الله پلانې وبخښي، الله به بخښي. کملایانو ویلې یا الله مې بخښي، الله به نه بخښي. دون عظیم رب خبره دې چې تراله ودرېده. دا اوس کې هغه میلاد باندې ډېر خلکو له ما خوا بده کړې ده، خاص کر بریلویانو. ما ویل یار زه ځان د محمد رسول الله له اهله بولم چې زه ځان ته سید وایم او ته دونه مهربانه یې. دا ولي ما خدا درته ویلې چې دا بلپان، دا نارې، دا چغې، دا د دې مثال دی. لکه زموږ ته په پښتنو کې اکثره زامن له پلاره خوابه دي، انو ګرد کال خوابه دي. مې په غم ځان خبروه، مې په شادي ځان خبروه، مې په ناجوړي ځان خبروه، مې په لوږه ځان خبروه، مې په تنده ځان خبروه. د کشنی اختر په سار راشي مولوي صاحب تقریر وکړي، دیم پټ ورسي پلار په لاس مچې کوي، بس کار خلاص. بس تک کال تیر سو تا د محمد رسول الله طریقې در پښو نه لاندې کولې، بس تک کال تیر سو تا د محمد رسول الله سنت تر پښو نه لاندې کول و. او په دغه ورځ بیا راوغورځېدې. ستا څه خیال دی هغه بابا چې ټول کال زوی نه یې ورته کتلې، بیا راسي پر لاس یې مچه کې دی خلاصېږي په دې خبره؟ نو ته که دعوه کې چې زه د الله پر رسول عاشق یم او په کال کې و راسي عاشقي مناوی، نو هغه نورې ورځې څه سوې؟ ګپه دا و. نو زموږ ملایانو څه کړي دي؟ زموږ ملایان راولاړ سو، دا خپل لوی عظیم رب په خپل اختیار اخیستی دي. زه وایم وم 5 علما به جنای صاحب کو، زه وایم یا الله پلانې مه بخښه، نه بخښل کېږي، بس نه بخښل کېږي. پلانې وبخښه بخښل کېږي. حالانکې دا اختیار د الله و رسول تم نه ولو. د الله رسول غوښت چې عبدالله ابن ابی ابن سلول د جنازې لمونځ ورکوئ، د بخښلو دعا یې ورته کوله، الله فرمایي زه نه بخښم. صحیح دا اختیار یې نه دی ورکړی. موږ ته دا اختیار څنګه میلاو دی؟ دومره لویه پریشاني دا زما او ستا وطن راغلې ده چې علما ولاړو په پاټیانو ننوتل. بس د پاټۍ مقصد دا سو چې پر سټیج ودرېدې، هغه ملایان هغه پاټۍ ته ښکنځا کوه، هغه پاټۍ والا دې ودې ته ښکنځا کوي. دا څه کوئ ظالمانو؟ د امت اصلاح به څوک کوي؟ الله رب العزت د علما د اصلاح دپاره راستولې دي. د دې امت اصلاح وکړه
او ته په خپله راولاړ شوې ستا د لاسه به فساد اخته دي زه معافي غواړم زه قطعا زه دا شی نه مناظرې غواړم چې یو شی نه غواړم صحیح سلو یعنی دا د علماو اختلاف کم ځای ته ورسېدی بغیر د کفر د فتوا نورې خبرې ستا پکې یاره ته خپل کار په مخه واخه زه به خپل کار په مخه واخم دواړه د بخښلو امیدوار یې د الله ما به په دې وبخښې تا به په هغه وبخښې زه په دې کې په صفا نیت یم ته په هغه کې په صفا نیت یاره مه کوه دا ظلم مه کوه یاره هېڅ څوک د چا پابنده نه دي موږ تقلید یو د امام ابو حنیفه کو بل د هېڅ چا د نه کوو لیکن خبره کم ځای ته راله خبره خالص د کفر د ټاپو دپاره راله زموږ پخواني علما خاص کر مفتی محمود صاحب رحمه الله نن ورځ د وفات مناول کیږي مطلب هغه ورځ ده ورسه هغه راولاړ سو په دومره منډه په دومره محنت په قومي اسمبلی کې دا قادیانیان چې د دین د اسلام د قرآن د الله د رسول دشمنان ولو هغه په عین کې دا شمار کړو چې د الله او د رسول د قرآن او د دین دشمن دا چاو که دا مفتی محمود صاحب رحمه الله سره د خپلو ملګرو د هغه علماو مقابله د چا سره وه زموږ د علماو مقابله د چا سره راله پر دې افسوس نه دی پکار پر دې ژړا نه ده پکار دا څه حال دی ما ملګري ته ویل مال هغه کارونه به کوو چې د قیامت پر ځای الله پوښتنه راځه کوي هغه به نه کوو چې ته زما د خوشحالۍ دپاره زه ستا د خوشحالۍ دپاره څنګه ژوند دی دا ول داسې ژوند شو یاره چې علما مې ولاړو توره تیاره ورباندې جوړه سو نو عوام معسیه د دعوت و تبلیغه چې د امت د اصلاح فکر لري بلې هېڅ څوک نه لري نه زه لرم نه بل لري نه بل لري هر سړی د ځان دپاره دی چې منډه ترنډه کوي وروره زه مشوره سم زه یې 2 روپۍ پیدا کړم زه پر چا ګران سم هېڅ چا دا نه دي ویل چې زه پر الله او پر رسول باندې ګران سم څونه ظلم دی یاره زه علماو ته خواست کوم زه دا لمن ورته نسم که زموږ د دیوبند علما دي که سلفیان دي که بریلویان دا کیسې ته خپله لاره زه به خپله لاره یار هلته چې پر سټیج سره کښېنو سره یو وي او دلته چې راوځو یاره دا څه کوې یاره دا اوس خبره ده چې ته ولې د پیغمبر علیه صلات وسلام د میلاد په ورځ پلانی کار نه کوې یاره ما او محمد رسول الله سره پرېږدو ایمان به الله راڅه واخلي که زه د محمد رسول الله په حواله باندې ګستاخي وکړم ډېر خوازارۍ ورته کوم دې علماو ته چې زموږ د مشرانو هغه حال ولو پاکې بریلوي علما هم وو پاکې سلفیان هم وو پاکې دیوبندیان هم وو پاکې شیګان هم ولو څونه لوی خدمت یې وکړي لیکن ما ته راغلو نن په خپل کور کې د ګریوانو نیولي دي ګټې چا ته رسېږي ګټې دښمن ته رسېږي ګټې قادیانیانو ته رسېږي ګټې پرویزیانو ته رسېږي ګټې روافظو ته رسېږي صحیح څونه د افسوس خبره هغه دومره عظیم رب او ما ته راواخلې په خپل اختیار مې کوي چې یا الله پلانی وبخښه پلانی مه بخښه پلانی وبخښه پلانی وبخښه پلانی سبحان الله ولې الله دې نه کوي الله دې اول ما ته هدایت وکړي چې زه ډېر لوی دعوګیر یم الله دې ټولو علماو ته هدایت وکړي چې دې ډېره لویه دعوه لري الله دې ټول امت ته هدایت وکړي الله دې موږ نه ګمراهان کوي که ملایان یو د بله سره راولاړ سلو نو چې د بابا دې دغه حال دي د اولاد به څه حال دي صحیح سلو الله دې موږ ته معافي وکړي